موږ درې بلابسې د ناول لړۍ دوام لري. دویمه برخه درې جهانونه. د لیمې له تګ سره په موږ کې ورو ورو د ژوند علامې تازه کېدې. د عبدل سترګو ته مې پام شو چې لا د شوخۍ ځلا ورکې رډه ولاړه ده. د سیدو بې باکې خندا خو بیا له 2002 کال راهیسې د خاشې فرق نه و کړی. د هوټل ګارسون د کباب شو مړزانو د پسه د پختیو د کباب د فرمایش سره پر راغلو قدمونو چابک روان شو. زه له دوی سره ناستم خو روح مې د ماشومتوب وطن ته کډه شوی و. ورو ورو زړې شوخې مستې ظالمانه او مظلومانه خاطرې راته د سترګو مخ ته ودرېدې. په موږ دریو باندې بیخي زیات نومونه ایښودل شوي. ستن خوړلي لکه شرمخان په ګشتو، بل نوم د دریو بنو و چې درې ډوله خلک سره یو ځای و. د هغه متل خلاف و چې مارغه هغه سره کینی چې بڼه کې په یو رنګ وي. زه په دوی کې چاخم مراد ګل ماما په کلنۍ کې په روږې ډبولی وم چې ښه پلنې وږي د دې تیار پنډیتوب ته جوړې. که به چا مخامخ راکتل ما به له شرمه سر نشو ورپورته کولی. ډېر ځله به دې شرمېدونکي حالات نه کړي کارونه لکه کړي راباندې زبادول. په ځغاسته کې تنبل او بیا به مې چې منډې وهلې نو د غویي سره مې فرق نه و چې پر هر شي به ورغلم پورې واهه به مې یا به پکې خاتلم. د همدې وجې د خلوص نوم راباندې ایښی و. عبدل لکه زیږکي ویښته همداسې لکه ازغی ترخت ولاړو چې په اوتو نه اوارېدل. دی په ونه جګ اوږده غاړه د مخ له پوستکي هډوکن چوکاټ بهر راوتلی و. پوزه یې دنګه بېمزې ولاړه وه. ډېرې خبرې او د شیطاني پلانونو طراح و. په منډه کې تر ما بدتره داسې و تا به ویل د خپل سپینګیري جګ لاو تره پېښې کوي چې ګیر به شو پړینګ په جړا به شو او بې وهلو به یې همیشه خلاصېده. سیدو بیا مفتن و. د هر شر عملي کول د ده په غاړه و. د هګیو او انارو له غلا نیولې بیا د سپیو تر ځغلولو او د ملنګانو پر داړونکو سپیانو ور برابرولو کاروبار د همده و. دې خوا رنجوکی و، ټول یوه ګوله و، نغرت یې زیات او وزن یې د پنبې تول و. بام او ونې ته لکه بیزوګی خود، چاته یې نیوی نه ورکوه او چې ځغاست لکه ګیدړه لکۍ به یې بېلارې کولې. همدې کارونو په پیري مشهور کړی و. موږ دریو به لومبی د یوه شر جوړولو ته مشوره وکړه. بیا به سیدو د ځان سره 2-3 نور باټوګان یو ځای کړل. یو حال به جوړ شو او له دې نندارې به مو من غوښه اخیسته. په لومړي سر کې مو خیمې درولې وې، بیا هغه د خاورو او ډبرو پر کوټو واوښتې. بیا همداسې پاتې شوې. ډېر وروسته یوه ټټۍ جوړه شوه. نور نو د باندې تګ یوازې شیلې ته او مشرانو به پر سر پټو خیمه کړ. متیازو ته به کېناست. که یې پټو خړ وای نو لکه ډبره به همداسې و او چې ورنږدې به شوې که به دې د هغه د غاړې تازه کولو غږ نه وای اورېدلی نو سیده به پر ورتلې او ورسره ټکر کېدې. نجونې به ډله ماښام میسي ګډوۍ په لاسو کې په مجلس شیلې ته تلې. په مجلس به کېناستې او په مجلس به راولاړېدې. زموږ د کلي 2 نجونې وې، دواړه لکه بتې وې، هم ترو تازه، هم ښایستې او هم دواړې سره بېحده خوږې. د دوی د سپین بشر په اړه مو د لویانو په مجلسونو کې پټې خبرې اورېدلې وې. موږ لا د بشر په معنا نه پوهېدو. اندېښنه مو شوه چې دا بلا څه شی وي. عبدل وویل نه یې ګورو. سیدو ویل څنګه به یې وګورو؟ ما ورته وویل هغو څنګه لیدلي چې کیسې یې کوي؟ عبدل ویل زه یې در باندې وینم. موږ ورته رډ وکتل. هغه ویل کله چې لمبېدې ورځو. سیدو په هغه ترپال کې چې د کوټې شاته د استنجا او لمبا لپاره راګرځول شو د ماشین په چړې دال وکړي. زما وظیفه دا وه چې کله دوی ګډ وې په لاسو کې هلته ورننوتې نو زیږکۍ او پیری به خبروم. په یوې بهانې او بلې بهانې به هر ورځ همداسې شاوخوا ورته راتېرېدم چې یوه ورځ مې خدای دعا قبوله کړه. نه پوهېږم چې دوی دوه مې څنګه راخبر کړل. اول نفر چې د سپین بشر نندارې ته د دال له لارې ورغی سیدو. بیا عبدل لوڅې پښې د غله غوندې ورغی. د هغه ځای څخه په ننداره شو. زما په نوبت سیدو بیا ورغی. ما ته غوسه راغله. زه هم پسې ورغلم. تر هغه پرې شوي ځای زه هم په ننداره شوم. دواړو بتې جامې ویستې وې، یوې پر دې بلې اوبه تویولې. ما ته یوازې 2 ګلونه ښکاره شول. په منځ کې یو تور خال، شاوخوا یوه توره حلقه، بیا سپینه د شیدو په رنګ غړکه،
دې ښایسته مې خوله وازه پاتې شوه چې ما د 2 نورو ګلونو لیدو ته سترګې برابرولې. د سیدو چغه مې تر غوږه شوه چې ومې کتل د عبدل جګ لاو تره و چې سیدو یې په یوه لاس تر اوږه نیولی و چې په ما پسې د بل لاس را اوږداوه. تر سر مې چغه ووته او ځان مې وخورځاوه چې هغه بیا لاس را نږدې کوو. زه راپورته شوی او ځغاستې ته جوړ شوی وم. دوی مې خپلې پښې وې، دوی مې پور کړې. لاړم د غره لمنې ته تر کمرونو پناه شوم. دا زما لومړی او اخري کامیابه منډه وه چې د عبدل له تره څخه مې کوله. لکه لیوه له لرې مې څار کوه چې د عبدل ډینګ تر چیرې دی. ماښام په تیاره وږی تږی کور ته لکه غل راغلم. د مور مې اوله خبره دا وه چې څه دې کړي دي. ورته مې وویل په شینکي اسمان که مې هېڅ کړی وي د هغه هر وخت ما ته زړه ډک وي. بد کار عبدل کړی وي وهي ما. وی ویل څه بد کار یې کړی؟ زه غلی شوم چې غلی شوم. هغې ټینګار کوو چې ورته ووایم خو زما تر خولې چونګ ونه وت. د هغه جګ لاو څخه مې ځان یوه جمعه لکه له ماره ساته. بیخي دې ته راضي شوی وم چې کشکې یې هغلته نیولی وی او جزا یې راکړې وی. سیدو یوه جمعه وروسته له کوره د راوتو شو. د مخ یوه خوا یې تک اشنه وه. په همدې ورځ جګ لاو زه تر لاس کلک ونیولم. سلام کاکا ورسره و. هغه په سپینه ګیره زارۍ ورته کولې چې کوچنی دی، خیر دی، بیا نه کوي، توبه یې ده. خو د هغه زړه له تورې ډبرې جوړ و. سلام کاکا ورته وویل مامکه دا پیری زما په لحاظ پرېږده، بیا به داسې بد نه کوي، بد یې کړي. غولې خوړلې. بیا د هغه لاس ونیو چې پر ما یې راپورته کاوه. زه لکه چرګه چې نیسي چوګه شي کېناستم. سر مې په اوږه کې ننویستی چې د هغه له احتمالي څپېړې نه سر وساتم. هغه هم را سره کېناست. سلام کاکا مخ ته راته ودرېد. جګ لا وویل ووایه توبه مې ده، بیا داسې کار نه کوم. ما په سر راسته لاس نیولی و، ده کې ډډ ورکتل. سلام کاکا وویل ووایه بچیه ووایه. جګ لا وویل ووایه څه شی دې خوړلي؟ زه چوپ شوم. پر دا څټ یوه څپېړه راکړه چې خوله مې په خاورو لاړه. بیا یې وویل ووایه او دسماته مې خوړلې، شاشې مې پر څښلي. زه بیا چوپ شوم. دا ځلې نو داسې شوټ راکړ لکه د ولیبال توپ په هوا شوم او پر خړو خاورو د لګېدو سره مې خدای خبر څو کلکته وخوړل. تر سر مې چغه ووته او په ژړا مې په بنګي و اته ښکنځلې ورته کتار کړې. هغه را نارې کړې های ستا د پلار تریخی بیا په ګوتو راځې که یا. 2 جمعې بعد موږ بیا هغه آش هغه کاسه و، خو د بشر کلمه مو زده کړې وه چې د سینې ګلانو ته وایي. موږ 3 بلابسې 3مه برخه زلزله. د ډنډ درپخیل بې اوبو لغړه غریزه سیمه وه. دا شمالي وزیرستان و. کله چې شوروی لکه خوږ افغانستان ته راوښوید نو زموږ پلرونو له خپل بال بچ سره د افغانستان له شمال نه دې خوا راوبهېدل. ډک کورونه یې پرېښودل او د خدای په اسرې را روان شول. دوی به ویل چې رمې به یې پسې سلامتې راشي. د همدې لپاره یې د ډبرو ډکې د غره د لمنې ته پناه راوړه. د 2 غرونو په منځ کې په داسې درې کې واړول چې هر کله ډیر باران شوی وی او ډیر سیلاب راغلی وی نو د خدای په قدرت ټولې لکه خاشې راپورته کول. بارانونه ښه په درز لګلی او له ډزو ډوز سره کېدل، خو داسې سیلاب هېڅ کله له بده مرغه رانغی. په یوه غړپ اوبو پسې مو سترګې ووتې. اوبه د خدای په فضل سره د ځمکې تل ته ښکته شوي وې. 1.5 متره لا لاندې لومړی مو په سلواغو له څاګانو اوبه راپورته کولې چې ډولچه به د څا خولې او څرخ ته رانږدې کېده. چړپېدلې به را روانه وه چې ښه به راپورته شوه، ورنارې به مو کړې یا الله. بیا چې بمبه راغله، کله چې به دې بمبه وهله داسې درنه وه چې سا به دې د پوزې نرمکانو ته راپورته شوه. اوبه خو لاندې وې چې وې خواړه هم نه و، کوو په بازار کې و، هغه په پیسو او زموږ سره پیسې نه وې. په افتو د ماښام فرض عین دیګ پسې اور نه بلېده. حیران و چې په دې ډاګ کې تر سمسارو تیره بل زندهجان نشته، موږ ولې دلته یو؟ اصلا زموږ د پلرونو زړه شین ډنډ پنجاب ته روانو، خو د هغه ځای ګرمۍ ایمان خطا کړی. بل د رمو د چور تالان پیښو په زړونو نو خو مات نو خو کړل، ورسره یې له پښو هم وغورځول. یوازې سیلاب هم نو، که لږ شدیده زلزله شوې وای نو د شرق او غرب له دنګو غرونو له سرونو هغه لوی ډوکان یعنې لوی کاڼې کمرونه رایله کېدل چې بیخي غر ایستونکو ایستلی او یوازې په بهانې بند و.
کره خوېدلي وای هماغلته یې په خپلو کورونو کې چخ پیتولو. یو مازدیګر قضا چې د ماښام اودي رنګه لمبه پر غرو ناسته وه، یوې وړې زلزلې د کوټو دننه مخلوق را بهار کړ. په غرو کې یو زړه شو او بیا د ډبرو د رغړېدو شور جوړ شو چې لوی ډوک یعنې ډبره به راوغوړېد، تر هر پاڼ لاندې به چې را په هوا شو او بیا به ولوېد نو ځمکه به ورسره ودرزېده. تر شا به یې د وړو شګو شور څو شېبې همداسې خوږ روان و لکه ګونګړي چې وشړنګېږي. زه د عبدل سره په چیلک یعنې په لرګي د بل واړه لرګي د الټاوولو لوبه لګیا وم چې د هغه جګ لاو تره پر بجلکي په ډبره وویشتم او زګونه یې له خولې باد شول. وا مې اورېدل چټک کور ته ځه څرمن سې. زه ګوټ ګوټ د کاکا ناوې د کوټې مخ ته تېرېدم چې ویرې مې درد هیر کړ. هغه سور قرآن په لاس کې خوله کاږه او په جړه انګوله اسمان ته لګیا وه او لیمه پسې نښتې وه. سپینې مې وتښتېدې، منډه مې کړه لکه درست غر چې ونړېږي. ګور شو او ورسره سم چغې شوې. د سوې ډوډۍ بوی و چې ومې کتل پر طبخي پرته ډوډۍ تور سکور ګرځېدلی وه او دودونه ترې پورته کېدل. چې مخ مې را وګرځو مور مې سرتور سر چابکه لاسونه په وړو خیشته راغله، راته کېناسته، پر دواړو باړخوګانو یې مچو کړم. مخ مې د هغې په اوښکو لوند شو، تر مړوند یې داسې کلک ونیولم چې خلاصی ترې نه و. همدا فریاد یې کوه الله خدایه پردیسۍ کې مړه سو. شیبه وروسته د خلکو جغ و جوغ شو چې ټول د کلي منځ ته درځغلی. یو نیم ساعت درست کلی د لمپو رڼا ته په دعاو او توبو لکه د خرڅلاو پسونه ویرې اخیستې ولاړو، تر هغو چې غرونه قرار شول. سهار چې راکېناستو د کلي نقشه بدله وه. شاوخوا لوی ډوکان راشنه شوي. زموږ د کوټې شاته یو لوی ډوک راغلی و چې زموږ تر کوټې لوی و. مور مې ویل په کوټې کې قرآن شریف و چې دا لویه ډبره یې هغلته ودرولې، ګنې دا ډوک د کلي تر بل سر تېرېدی. سره له دې پیښې موږ پر خپلو ځایو پاتې شو. دلته که نه اوبه وې نه خواړه وو، خو دوه شیان ډېر خوندور وو. یو د شپې نقلونه وو چې د ګرمۍ څخه به د خپلو کوډلو مخ ته پر سوپو پر نالیچکو بالښتونو ته تکیه کړي لمپو ته ناستو. د پراخ اسمان د ستورو نندارې ته به پرېوتو او مور به د ښاپېریو او دیوانو کیسې پیل کړې. یا به د ادم خان او درخانۍ نکلو، یا د طالب جان او شیربانو، یا د مومن خان او شیرینو. زموږ نیستي خو نیستي وه، لیکن ځانونه به مو د نقلونو د اتلانو پر ځای درول او د خوښۍ خیال پلو و چې حد اقل موږ د مړو له کتاره ایستلو. بل شی جنګونه و چې پر اوبو به و، پر وچې ډوډۍ به و، د سون په لرګو به و. بس که د ورځې به د جنګ ننداره نه وای نو حسوله به مو چې ژوند ولاړ دی، ولې همداسې دی، ولې جنګ نه کیږي. رښتیا یوه بله بلا چې زموږ د ټولو سره وه، بیخي رانږدې وه، هغه یوه نامعلومه ویره وه، داسې ویره چې زموږ زړونه یې غوټ ایستلي وو. تاسو به هم د پیریانو کیسې اورېدلې وي، خو موږ په خپلو ګناهګارو سترګو لیدل. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د بلې برخې لپاره چې بیا تاسو سره حاضرېږم، له دعاګانو مو مه هېروئ.